د امر بالمعروف نهي عن المنکر او شکایتونه اوریدلو وزارت مسؤلینو د هیواد په کچه د اسلامي ارزښتونو د پالنې، میرمنو د حقوقو خوندیتوب، د قومي او ژبني دښمنیو د حل، ټولنیز عدالت د ټینګښت او د ټولنیز اخلاقي سمون لپاره د ټاکل شوی پالیسۍ پر اساس کړنې ترسره کړي دي. دغه راز محتسبینو په دې اونۍ کې د میرمنو د حقوقو اړوند شپږ نوي بېلابېلې قضیې حل کړي دي چې د یادې شمیرې له مخې 45 د کورني تاوتریخوالي، 14 د میراث، 9 د غیر شرعي نکاحګانو، 10 د ولور، 7 د نفقې ورکړې، 15 میرمنو ته د شرعي نکاح زمینه برابره شوه او د 6 میرمنو د طلاق قضیې حل شوي دي. محتسبینو په ټولنه کې د قومي او ژبني تعصباتو د مخنیوي او د یووالي روحیې د پیاوړي کولو لپاره د هیواد په کچه 11 دښمنۍ او 55 وړې شخړې حل کړي دي. د یاد وزارت مسؤلینو په ټولنه کې د ناوړو دودونو د مخنیوي، ټولنیز عدالت د تامین او د خرافاتو د مخنیوي په موخه په پروان، بامیان، قندهار، بدخشان، جوزجان، غور او سرپل ولایتونو کې 14 تنه کوډګر نیولي او د شرعي پریکړې په موخه یې عدلي او قضایي ارګانونو تورپېژندلي دي. دغه راز محتسبینو په بازارونو کې د سود، احتکار، ترازو کې د کموالي، د تاریخ تیر او بې کیفیته موادو د خرڅلاو د مخنیوي په موخه له سوداګرو او هټیوالو سره 212 اصلاحي ناستې کړي او په یو شمېر ولایتونو کې 25 ټنه تاریخ تیر او بې کیفیته مواد هدر کړي دي. او وروستی خبر دا چې محتسبینو په ټولنه کې د منکراتو د مخنیوي، معروفاتو د اقامې، عامه ذهنیت د سمون او له ولسونو سره د همغږۍ په موخه نږدې 500 اصلاحي ناستې کړي دي. مولاي صل وسلم دائما ابدا